السلام علیکم ملګرو. دا ویډیو را سره وګورئ، ډېره دردناکه واقعه ده ملګرو. جینۍ چې وه نو یوه هفته واده ته پاتې وه، د خپل د ترور د زوی سره واده و ملګرو. خو د جینۍ چې ده نو د خپل د ترور دا زوی نه و، خو خپل مور ته ویل که نه ویل زما چې ده نو دا هلک نه دی خوښ. خو هغه مور یې ورته ویل که نه، ویل زه خپل زما خور ده او ستا ترور ده، هغه ته زه اوس انکار نشم کولی. خو ورځې ختمېدې، تقریبا 2 ورځې پاتې شوې که نه، چې د جینۍ چې ده نو د خپل ترور زوی ته رینګ وکړو که نه، چې زما ته نه یې خوښه او زه چې دی نو ستا سره واده نه کوم. خو د ترور د زوی ورته ویل که نه، ویل زه داسې نشم کولی او زه یو غیرتمند انسان یم. او دا جینۍ چې ده نو که نه، اوس ماسخوتن دی او دې ګولۍ راواخیستې، میډیسن یې راواخیستل، څه څیزونه یې راواخیستل او هغه یې وخوړل. چې کله یې هغه وخوړل که نه ملګرو، په دې باندې درد راغی او د دې مور ولګېده او دی هسپتال ته ویوړه. د دې کور خلک چې کوم وو، هغه هسپتال ته چې کله جینۍ ویوړه نو ملګرو، د دې چې ده نو دې زار خوړلی و. چې کله دې زار خوړلی و که نه، نو د دې چې کومه معده وه نو هغه یې واش کړه. چې دی بېرته کله راوړه ملګرو، نو دې واده تیار و او دی سیده د واده تیار و. نو ملګرو دی سیده واده کړه او دا چې کله د خاوند کور ته لاړله که نه، چې کله د خاوند کور ته لاړه او د دې واده وشو او خاوند چې دی کمرې ته کله ورننوتو، نو د جینۍ چې دی نو د خپل خاوند نه ډېر زیات نفرت کاوه. ویل چې دا واده زما د مرضۍ نه دی، ما ته مخکې ویلو او ستا په ما باندې څه حق نشته دی ملګرو. ویل چې څه کېږي نو هغه به زه کوم او ستا په ما باندې حق نشته. او خبرې یې ورسره نه کولې ملګرو، خبرې یې ورسره بالکل نه کولې. وخت تېرېدو که نه، تقریبا یو 15 میاشتې تېرې شولې که نه، د جینۍ حقه شان ریاکشن او د خپل خاوند سره به خبرې نه کولې. او د دې خاوند چې نو دې مور وفات شو که نه، او دې ورسره بیا د جینۍ ورسره بیا هم خبرې نه کولې که نه، او د هلک به مزدورۍ لته واپس به راتو. او دې جینۍ چې ده نو ډېر زیات یې خیال ساتو، جینۍ به یې نه خفه کوله. چېرته داسې جینۍ د خلکو سره داسې کوي نو خلک له طلاق هم ورکوي. خو دې د اوسه پورې داسې خبره نه ده کړې. د خپلې ترور لور یې وه، هېڅ یې ورته هم نه ویل چې یا زه تاله طلاق در کوم یا ته زما د کور نه وځه، هېڅ یې ورته هم نه ویل. وخت تېرېدو ملګرو، تقریبا 15 میاشتې وشوې که نه، چې دا هلک مزدوري کوي او بېرته واپس کور ته راځي. او دا جینۍ ورته هېڅ نه کوي، څیز وله هم نه پخوي. دا په خپله هر څه کوي او پاخی کوي او بیا خپلې ښځې له وړي، هر څه په خپل لاس باندې کوي. د هغه نه پس چې دی ملګرو، چې 15 میاشتې وشي که نه، د هلک چې دی نو روپۍ را جمع کړي او د جینۍ له کور اخیستی دی. موبایل له واخلي، په موبایل کې ورته کور ور وښایي که نه، وایي ما دا کور اخیستی دی او دا ستا لپاره دی که نه، او دا کور ته به ته ځې ملګرو، او دې کور ته زه تا بوځم چې ستا خوښ دی. او د هغه نه پس چې دی که نه ملګرو، چې دا جینۍ ورته وایي که نه، وایي که نه، وایي ما ستا سره ډېر زیات نفرت مې نه کړی دی، وایي ته ډېر زیات ښه یې که نه، تا ما ته داسې طلاق هم نه دی راکړی، نه دې خبره کړې ده، همیشه دې زما خیال ساتلی دی. نو نن هم زه ستا خیال ساتم. او هغه چې دی نو ویل زه تا له چای پخوم او زه واپس راځم که نه. او دې هلک ورته ویلي که نه، ویل ته زما سره څو لږ کښېنه او د مینې محبت خبرې وکړه. ځکه چې 15 میاشتې تېرې شوې، ټول په نفرت کې تېر شو که نه. او د هلک ورته داسې وویل، خو د جینۍ ورته ویل چې زه له چای پخوم او واپس راځم. چې کله هغه چای پخوي او چای کچن ته لاړه، چې د چای پوخ کو واپس راځي که نه، کمرې ته راځي، نو هغه هلک چې دی نو وفات شوی دی. هغه چې دی نو لیکل یې کړي دي که نه، په یوه پاڼه باندې غټ لیکل کړي دي. چې کله هغه راواخلي که نه، هغه جینۍ چې هغه پړاو کې وایي که نه، وایي چې ما ته و د بلډ کینسر او ما روپۍ جمع کړي، ستا دپاره مې کور واخیست او ته زما سره مینه محبت نه کوه، ما تاله بیا هم طلاق نه دی درکړلی. او د هغه نه پس چې دی نو دا کور ما ستا له اخیستی دی. دا جینۍ چې ده نو دا ډېره زیاته خفه شي که نه، او وایي چې ما ته بلډ کینسر و که نه، او زه د دې وجې نه لاړم. ما ځان دپاره علاج ونه کړو، خو ما ستا دپاره کور واخیستو چې ته خوشحاله اوسې. ملګرو، چېرته هم په زندګۍ کې داسې قصې مه کوئ که نه، چې چېرته هم ستاسو رشته وشي نو بیا په هغه باندې خوشحاله اوسئ. یو داسې قصې مه کوئ که نه. دا هلک چې دی نو دا د دنیا نه لاړ صرف د دې وجې باندې چې ښځې ورسره یو داسې کار وکړو. په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ او دا ویډیو ورسره د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېره دردناکه واقعه ده. زه هم ډېر زیات خفه کړم ځکه چې یو داسې واقعه راغله که نه، چې سړی ډېر زیات خفه کړي. دردناکه واقعه.